دلته هلمند کې د افغان پوسټ مدیریت مخې ته خلک په دې موخه راټول دي چې خپل اسنادونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې بیا د دې مدیریت مسؤلین وایي چې اوس یې په هلمند کې د افغان پوسټ عمومي مدیریت فعالیت پراخ کړی او په دې سره یې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. بل الحمدلله افغان پوسټ اماراتي شرکت په مختلفو برخو کې د خپلو هلمندوالو لپاره سهولتونه رامنځته کړي دي چې هغه د پاسپورت توزیع پروسه ده او د اسنادو د انتقال پروسه ده چې موږ د هغو دپاره کم پاسپورټونه چې دلته پروسس کیږي موږ یې مرکز ته استوو د هغې خوا چې راسي توزیع پروسه زموږ په غاړه ده چې الحمدلله پروسه ډېره کامیابه او مخته روان ده. او بل الحمدلله د تجارانو دپاره چې کوم د صنعت تجارت ریاست څخه د جواز اخلي د امیرالمؤمنین حفظه الله حکم دی کوم تجار چې جواز اخلي صنعت تجارت څخه د پوستي کود د تعین دپاره به هم د افغان پوسټ څخه یو جواز اخلي چې هغه هم الحمدلله د هغو دپاره مو سهولت برابر کړی دی. پر همدې مهال یو شمېر هلمند میشتې وایي په دې سره به د دوی د اسنادو ترلاسه کول اسانه سي. والحمدلله دون وسایل زموږ دپاره چې هغه ډېره ضرور وسایل ده ځکه د کابل دپاره تګ زموږ لپاره مشکل و بیا د هر مسلمان او مؤمن دپاره بیا د ملایانو دپاره سخت مشکل و ډېره غټه وسایل موږ ته جوړه شوې ده الله دې دوی ته عوض ورکړي الله دې دوی ته عوض کوي پر ورکړي. نو دلته ډېر څه خدمات ترسره کیږي هغه زموږ کم تکلیفونه چې وو چې انفرادي ډول به موږ تلو کابل ته بیا به موږ خپل اسنادونه ترلاسه کوله د هغو مشکلاتو تکالیفو څخه اوس خلاص ولو. د یادونې ده چې هلمند کې افغان پوسټ مخکې هم فعالیت درلود خو اوس یې کارونه ګړندي او په نورو برخو کې پراخ شوي دي.